له خپل اړخه زه هم دروند لوی او عظیم شاعر ورسره میلمنو ته هرکلی وایم. هغه شاعر چې په رند کې خماست کړی دی، د ولولو شاعر او لوی مفکر او لیکوال محترم عبدالبری جهانی صاحب ته ډېر ډېر هرکلی وایم هر کله. او اوس زه بلنه ورکوم د دې پروګرام ترتیب کوونکي دا نن غونډه چې جوړه کړې ده، د هرکلي دا غونډه چې جوړه کړې ده، محترم عبدالصمد خان ته چې هغه راشي او خپله افتتاحیه او د هرکلي وینا تاسو ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د هیواد وتلی نامتو پیژندل شوی لیکوال، ادیب، څیړونکی او شاعر ښاغلی عبدالبری جهانی، په بلجیم کې میشت لیکوال او ادیب ښاغلی محمد امین باوري، په سویډن کې میشت لیکوال او ادیب ښاغلی حکمت الله حکمت، په متحده عربو اماراتو کې د افغانانو مشران چې له العین څخه، ابوظبي څخه، دوبۍ څخه او د اماراتو له کونج کونج څخه راغلي دي، د ادبي ټولنو غړیو او مشرانو، د سفارت کارکوونکو او ټولو درنو افغانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم جهانی صاحب، په متحده عربو اماراتو کې د ټولو لرو برو مسافرو افغانانو لخوا تاسو درنو ښاغلیو او عالی جنابو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی، ستړي مه شئ. او دا چې نن شپه په دې لویه او پرتمینه غونډه کې چې د ښاغلي عبدالباری جهانی په ویاړ جوړه شوې ده او تاسو محترمو حاضرینو ګډون او شرکت مو راسره کړی دی، ډېر ممنون یم. او یقینا د تاسو په حضور سره د دې غونډې ښکلا نوره هم زیاته شوه. د جهانی آثار او شعرونه که په یوه ژبه یعنی پښتو لیکل شوي وي، خو د ده په اثارو کې د شاعر ان داسې لویه لمن لري چې افغانستان هر وګړی په هغو کې ځان او د خپلو هیلو نندرتون کولی شي. د جهانی صاحب ژوند، شاعري، تاریخ ټول به موږ ته محترم حاجي صاحب محمد امین باوري بیان کړي. ګرانو محترمو حاضرینو، زه خپلو خبرو ته د جهانی صاحب په شعر خاتمه ورکوم چې وایي: زه د هغې ګونګې چغې ترجمان یم چې څوک په ژبه نشي پوهېدلی. زه د هغې بورې مور د زړه اواز یم چې یوازې یې خالق شي اورېدلی. زه د هغه ادم خان د رباب شرنګ یم چې درخوش شي په بازار کې ناڅولی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.